کابل کې په لویه کچه د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوی او د میټر تخنیکي ارزونه. دا د کابل چمتلي سیمې اړوند د برېښنا هغه پیرودونکي میټر تخنیکي پلټنې بهیر دی چې د پیرودونکو خدمتونو مرکز ته یې له وړاندې په اړه معلومات ورکړل شوي وو. درست است محترم، مشکل گرفته شد د میټر لومړنۍ تخنیکي پلټنې څخه وروسته شکمن میټر چې خپل سرې لاسوهنه پکې شوي د کابل برېښنا ریاست د میټرونو خدمتونو مرکزي څانګې ته وړل کیږي او دلته په نړیوالو معیارونو برابرې د میټرونو چک او کنټرول دستګاو کې له بشپړې ارزونې وروسته اړوند میټر د پیرودونکي په حضور کې خلاصیږي. د مشتری په حضور کې مو میټر خلاص کړ په لابراتوار بخش کې، نو چې وموندل چې میټر کې دستکاري سوې ده. هر هغه مشتری چې موږ سره د 144 شمارې له لارې اړیکه نیسي او شکایت ثبتوي، د هغوی هویت به هر څه به محفوظ وي. د میټرونو تخنیکي ارزونې مسلکي انجینران هم میټر کې شوي لاسوهنې په اړه وایي چې دوی له بشپړو تخنیکي ارزونو وروسته د پیرودونکي پر وړاندې میټر کې شوي لاسوهنه ثابته او د پیرودونکي قناعت یې حاصل کړو. هر قسم لاسوهنه چې په میټرو کې وشي د منګه مسلکي کارمندان زمونږ انجینران په دې قادر دي چې هغه لاسوهنه تثبیت کړي او هغه جبران د خسارې په مشتریانو باندې محاسبه سي. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلازمینه کابل او ولایتونو کې د هر ډول ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي په موخه کره تخنیکي پلټنې او څېړنې کیږي او له ټولو هغو پیرودونکو څخه چې په ناقانونه ډول یې برېښنا کارولې وي جبران خساره یا د برېښنا پالیسۍ سره سم د لګښت پیسې محاسبه او اخیستل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت پر ټولو پیرودونکو ټینګار کوي چې د ناقانونه برېښنا کارونې هیڅ ډول هڅه دې نه کوي او د دې ډول پیښو موندلو سره دې د هیوادنۍ مینې له مخې د افغانستان برېښنا شرکت پیرودونکو خدمتونو مرکز 144 شمېرې سره د اړیکې له لارې معلومات شریک کړي.